ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو او مهمو خبرونو ته. د محمد اشرف غني دولت ساز ډلې په ټاکنیزو منډو ترړو کې 201 میلیونه افغانۍ مصرف کړي چې د ډاکټر عبدالله 10 چنده پیسې کیږي. له دولت ساز سره پاتې کیږو. د دولت ساز ټاکنیز ټیم وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ د اندېښنې وړ دی او کمیسیون باید په دې هکله وضاحت ورکړي. کونړ کې هغه راپورونه ناسم وبلل شول چې ګواکې پاکستاني ملیشو د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ کې په دوکلام سیمه کې د پوستو جوړېدو چارې بیا پیل کړي دي. سیمه کې د پوځ سرچینې وایي پاکستاني ځواکونو د افغان سرتیرو د درنو ګزارونو له ویرې دوکلام سیمه پرېښې ده او زیات کیلومتره له خپل اصلي ځای په شا شوي دي. مشرانو جرګه د مشرانو جرګې سناتورانو تېره ورځ د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو پر نه اعلان سختې نیوکې وکړې او وایي چې د ټاکنو د پایلو صلاحیت په کابل کې د امریکا سفارت او د سپینې ماڼۍ سره دی. دوی هم دا راز ویلي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو د اعلان صلاحیت لري نو د ټاکنو لومړنۍ پایلې دې ژر اعلان کړي. اوس راځو یو ښه خبر ته، هغه دا چې د هېواد په بېلابېلو 14 ولایتونو کې د 220 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو 58 کوچني بندونه جوړیږي. دا بندونه د اوبو د مهارولو، د سیلابونو د مخنیوي او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو په موخه جوړیږي. فرزانه کوچۍ په ولسي جرګې کې د کوچیانو وکیله فرزانه کوچۍ د سولې نړیوالې جایزې د نومانده شوې. دغه جایزه د بېلابېلو شرایطو پوره کولو وروسته هر کال یو نارینه او یو ښځینه ته ورکول کیږي. او له پاکستانه خبر دا دی چې پاکستان کې له کراچۍ څخه راولپنډۍ په لور په راروان اورګاډي کې 3 ډبو اور اخیستی چې له امله یې په ګاډي کې 15 تنه سپاره تبلیغان وژل شوي دي او تر 50 پورې نور ټپیان دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دغه اورګاډی د تیزګال ایکسپریس په نوم یادیږي چې راولپنډۍ ته یې په لاره کې د لیاقت پور په سیمه کې اور اخیستی. ویل کېږي اور لګېدنه د تبلیغانو سره د شته ګاز ډبو له امله رامنځته شوې چې له ځان سره یې وړلې. او له سعودي عربستانه خبر دا دی چې د سعودي عربستان په تاریخ کې په لومړي ځل د ښځو رسلنګ ترسره کیږي. په دغه رسلنګ کې په WWE ستوري ناتالیا د لیسي ایونز سره لوبه کوي. دا په داسې حال کې ده چې لوبغالي ته به ښځینه بوکري او حجاب کې د لوبو لیدو ته ورځي، خو بل خوا ناتالیا او لیسي ایونز به تقریبا له نیمه بربنډه هم پورته وضعیت کې مسابقه کوي. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای وسپارم. د الله په امان.